نو مینې خالي سړکان دي، سهار 8:30 بجې شاوخوا دي. نو روان یم او په دا غړي کې د زبیر کریمي زنګ راغلی. د زبیر کریمي زنګ راغلی دا چې دی څه وایي؟ وایي فقط ژر ځان را رسوه، یوه ضروري او مهمه خبر درته کوم. نو ما هم په ډېره تلواره او چسپاندۍ سره ځان ورته راورسوئ. نوي سړک ته دی، پر نوي سړک راته انتظار و. نو دلته یې خبر راته وکړله چې رښتیا سي ډېره د خوشحالۍ خبره ده. هغه دا چې د زبیر کریمي دی د خپلوانو کره یو نوی ماشوم زیږېدلی دی. نو ما اول ناشته وکړه او د په خوشحالۍ کې دغه دی د یوه پیاله پیروی وخوړی. بیخي د نه منلو کیسه ده. خو خیر دلته ما پر ده خندلی چې دا دغه پیروی دې څنګه خوړی. نو ګرمي ده، خولې پاکه و، کندهار دی، ډېره ټینګه ګرمي ده. نو رالو پسې د ګني جوس مو وڅښئ تر څو یو څه دا ګرمي د بدن څخه ووځي. دا څنګه ګرمي ده، دا څنګه حال. نو روان سوو د لوولې پر خوا او هلته غواړو چې یو ښه ښایسته ماږ یا پسه رانیسو او حلال یې کړو. نو دا لووله ده او ښه ډکه بهیږي. دلته بس انسانان پکښې لمبیږي، ګرمي زیاته ده. بس دوی غواړي چې بدنونه خنک کړي او ولمبیږي او ورځ سمه پر تېره سي. نو موټر ودروئ، رالو د پسو یو کوچني ګنج ته. نو دلته مو پسونه سره بیه کړله، ارزان او ګران هر رقم پکښې کې وه. خو تاسې وګورئ بیا په لوی اختر کې هم تاسې ته معلومه وي چې پسونه په څو دي او تر څو پورې باید رانیسو. نو دغه پسه مو خوښ کړئ، ډېر ښه نازک وری دی او دغه دی در پټو لاسونه لاندې سوله او والا پیسې شروع سولې. په 14,000 افغانۍ یې راکوئ، اخر مو په 12,500 افغانۍ ځینې واخیستې چې نیم ورسره ووالې. نو مو روان کړئ او بیا یې هغه ځای ته چې بیا د ده راتګ ناممکنه دی چې دورې ته راسي بیرته. نو دی امدا دې را روان کړی دی پر دوو پښو او نه کې ظلم هم ورسره شروع دی. خو خیر موږ دا یې ورته انتظار سو او ښه یخې د سړو اوبې اوبه مو وڅښلې او لا هم یو څه ورته په تم و. دا چې موږ په تم و او هغه ټیټې دوړې سوې، بره راوختو موټر ته. راغلو په موټر کې ورته کښېنستو او کساب اکا ته مو ویل موږ ول چا کار وکوه، هغه د کسابانو کار دی، د هغې کار دی، ولا چې موږ مخ را اړوئ. بیا څه نیم نه و. بیا چې مو ورته وکتله ګره دغه رقم لکه دا تاسې چې اوس وینئ. نو دغه دی ټوټې ټوټې دی او زبیر کریمي ورته ناست دی. ټولې برخې برخې کوي، کڅوړو ته یې اچوي تر څو غریبانو ته یې ورکړي، خیرات یې کړي. نو کساب اکا بیا کار خلاص کړي، دا دی ناست دی ولا د واجې سي. مال موږ خو چې په اختر کې پسه سهار را چپه کړو تر مازدیګره ګرده کور په اخته یي. نو دا دې بالاخره برخې تیارې سوې او موټان هم په ډک کړه چې موټر ته یې ورسو. موټر ته هم را ورسېدې. نور بس